ټولو افغانانو ته د عامې روغتیا وزیر پیروز الدین پیروز اخطار کورونا کوم ځای ته ورسېده او تازه یې څه روان کړي دي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د عامې روغتیا وزیر پیروز الدین پیروز په افغانستان کې د کورونا وایرس په چټکۍ د خپرېدو خبر ورکړ. نوموړی وایي چې په راتلونکو کې د پیښو شمیر زیاتیږي. ممکن چې د افغانستان 14 میلیون وګړي په دغه وایرس باندې اخته شي. د عامې روغتیا وزیر په افغانستان کې دا وایرس د ممکنه مړینې کچه 11 لکه کسان یاد کړل. په تیرو 4 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې د دغو 2 مثبتو پیښو ثبت سره د پیښو شمیر 240 ته رسیږي. هرات 22 پیښې او نورې شکمنې پیښې هم شتون لري. سمنګان بیا 4 پیښې، بلخ کې 3 چې یو کس هم مړ شوی دی، لوګر کې هم 3 پیښې، کابل 2 پیښې هغه هم بهرنیان دي، زابل ولایت کې هم 2 پیښې او فراه ولایت کې هم 2 پیښې ثبت شوي دي. دغه 2 تازه پیښې چې په لوګر ولایت کې ثبت شوي دي دغه کسان له ایران څخه تازه راغلي دي او سمنګان ولایت کې یوه میرمن په کورونا وایرس باندې اخته ده. پیروز همداراز د وسلوالو مخالفینو څخه هم مننه وکړه چې د روغتیا وزارت روغتیایي ټیم ته د خپل کنټرول لاندې سیمو کې اجازه ورکړه چې سمپلګیري وکړي. بل لوري ته په کابل کې د کورونا وایرس مخنیوي په پار د دوا پاشلو لړۍ هم پیل شوې ده. د کابل ښاروالۍ ویان ده نرګس مومند وایي چې دغه ډله به د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول ښار ضد اپوني کړي څو افغانان په دغه ګڼ میشته ښار کې تر ممکنه حده له کورونا وایرس نه وژغوري. افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه په هرات ولایت کې ثبت شوه، خو دغه وایرس د کابل په شمول د دغه هیواد 13 ولایتونو ته رسېدلی چې ټول 240 مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.